اسماعیل علیہ السلام ددنه پیدا دی پیغمبر دی. اسحاق علیہ السلام ددنه پیدا دی پیغمبر دی. بیا نوسی د اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام پیغمبر دی. یا کلوسی د نوسی زوی حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر دی. رواره حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر دی. ابو الانبیاء وتوی د پیغمبرانو نکاح امت وتویل دی. ان ابراہیم کان امتا دے حیثیت تے چی لکا دے یو ڈلی چی کم حیثیتی پورا ڈلا دا دا خلق مقصد دے مقصود دڑیرو خلق. او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتخپل نکاو خپل پلار ویلے. اللہ قرآن شریف کی وطا حنیف ویلے دے. حنیف دا اللہ دا طرفنا یو دیر عظیم الشان صفت تے یو مخلی مسلمان دو پڑی قانون مسلمان اللہ تا گردن نہاد او دا اللہ تابیدہ او دیر لوی قربانے مرکڑی دا سمنا دا ہے حدیث کے رازی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سخت آزمائشون پا دنیا کے پا پیغمبرانو رازی یا چې څوک پیغمبر ته نږدې دی بیا هغه پسې نږدې په هغه به د دنیا تکلیفونه او مشکلات او پریشانۍ خامخا راځي. ابراهیم علیہ السلام له الله هغه خصوصیات ورکړي چې هغه د ډېرو خلکو کې نو هغه خصوصیات. الله قرآن شریف کې په خپله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین. دې لا ماشوم چې ما ولا پړه کې هدایت اچولی علمی والا پاک ساتل لیکن ہدایت پروتو لارا کوٹے ماشوم زمان ماشومان سونا روان کاری ماشوم کوئی کی نگا روانے کئی پلار رسا پیڑا ور کئی لتے ور کئی جانماز نپی جنی دا جماعت ادب نپی جنی دا قرآن شریف ادب نپی جنی لا ماشوم دے رکوٹے دے پوئی کی نا. لیکن ابراہیم علیہ السلام ولکہ خدای پاک دا اللہ دا وحدانیت او دا اللہ دا یوالی او سوچا چولے ماشومو چې الله سره اړه تړلې بس الله سره کنیکشن لګېدلې. پلار به بوتان جوړو د بوتانو جوړونکي او بیا داسې بوتان چې هغه به ډیزاینونه به جوړي داسې بوتان چې هغه به بل چا نشو جوړولی د بادشاه لپاره او د وزیرانو د ګورنرانو د لویو خلکو لپاره به جوړي چې دا پراتی دوی سره په خپلو دربارونو کې یو قیمتي به جوړول قیمتي رومبی چې سترګې ول نو پلار دی بابا دا څه کې دا څه کې چپ شه بچې دا زمونږ عبادت کوو دا زمونږ خدای دی. اوهو کوم شی چې په خپلو لاسونو جوړوې ابا تعالی خیر دی دا هغه پوزه دا هغه سترګې دا هغه غوږونه دا هغه اندامونه خو ته په خپله جوړی نو چې تا جوړ کنو تعالی بس خیر داری که تا جوړولی شي او تا جوړ کنو اخو تا کانی اترا شوبوت تے جوړ کو اغا خو تا لرگی اترا شوبوت تے جوړ کو چې دسترگی او غلولی بابا دی دا سکے او چا خوشا بچے نا دا سکے پخپلو لاسونو دی ولا سپیمی جوڑنے کلی پوزاری ولا جوڑا کلا پخپلو لاسونو ولا خپی جوڑنے او بیا بدا دتا با رام کے دتا با جیسر کے دنا با غختنی کے مور تبیوے پکور کے دلنے بود پرستی شروع ہے مور دا سکے لال قوم کے بلا گیاو او قوم تبے نصیحت تو کہ دا خدا خاطر ہو کے مکوے اقل مشتک نشتا فکم لاس کے کم شے جوڑ کے ادا سجدے قابل دے کہ تباغی تسجدے کے او دے وقت پر لاس جوڑ کے دا سکا خبر اخوارش شروع چابوتا غگ نشو پورے بولے لکا پلارے دا بادشاہ دا نمرود بادشاہ دا دربار کا سکا او پا قوم کے نورمو یوادی بود پرستان نو چا با دستور و دنور و دسپومے عبادتم کاؤ ہاں ستوری را خکاره شو تاسو سوی که دا خدایان دی نامو خیال دی که روز کسی جو خدایان سپومے رو خطا تاسو سو خیال دی چه داس خدای دی آئی چه پریوت سشو خدای نور رو خط الکا دا جو استاسو اغلوی رب دی چه پریوت سشو خدای زما اللہ اغا وقت دے زما اللہ اغا منتخ کاری گی نا خدا اغا چی دا سمر کائنات و قدرتو نری دا طول دا اللہ دے دا نغی بیدو والا دے نو خط بیدو والا
اخو الله سکی راخی جئی بادشاہ للا بلکہ بعض روایتوں کے رضی پلار پا خپلا بادشاہ لبوتو چی بادشاہ سلامت دماد ادوی دا خبری کئی او اسینا چی سبا توی چی ستا زوی دا چل کو ماتا دی ولی نوی او بادشاہ سو کو نمرود متکبر دا زمانے اغب امزان تلوی خدای یو سو بادشاہانو چی دا غی پٹول دنیا باندی حکومت تیر شوی دی یو پاکی دا نمرود دا کافر بادشاہ دی پٹول دنیا دا حکومت یو اسکندر ذوالقرنین دی پټول دنیا حکومتو یو حضرت سلیمان علیہ السلام دی پټول دنیا باندې دا حکومتو یو بل بادشاہ تیر شوی دی بخت نصر بابلی دا غم پټول دنیا حکومت او دا زبردست متکبر هغه به انا ربکم و زستاسو خدایم څنګه فرعون د خدای دا وکړو هغه به انا ربکم الاعلى لوی خدای د قرنګ نمرود مې زستاسو خدای کوبا لوی ابراہیم علیہ السلام سره سباسم شوی دی ابراہیم علیہ السلام وتوی ته خدای نه زما بل الله دې بل خدای دې چې دا ټول کائنات پیدا کړی دي وستا خدای سکی وی زما الله یحیی و یمیت سوک وجنی او سوک جم دی کوي تعالی جون ورګي نمرود دا کار خدام کولې شي یو سړی راونی و او هغه مړ کو دا ما مړ کو او یو بل سړی په جیل کې پروتو د 500 اړه په خاطر وې دا مې پرې خدا مې جام دی کا ما کلو کله جون خدای ته نه جون دیته نه جون دیته وي چې د مور په ګیره کې هغه نطفه سلوي خوده یا سلوي خوده لوتلشي او دا غي نه پس سلوي خوده د غوخه ټوکړه ده او د مور په ګیره کې پکې الله ساوه چې دې ته جون وي دا څه وکړه یو سړی دې پرې خو ما ولا جون ورک جون خو تا ورنکا مرګ نه به بچ جون خود دیتا وی چې د چرګې اگې د دنه پکې سپین او زیړ پراته دي او چې د چرګې د خېټې لاندې هغه حرارت او هغه تو او یا نن سبا په ماشین کې واچي او هغه تو ورته رسیږي دنه د هغه سپینو د هغه زیړونه الله بچي جوړ دیتا جوړ هغه بچي په دېګه کې دنه پروت ته اکسیجن ته ضرورت نشتا او چې کله د اگې نه راوته ځکه نن ته اوس په سپېمو ته کې د پاسات بمړي خشتا په اگے کې دنه دا غزیلو دا غسپینونه دا چا پیدا الله دا خلا غټه کې دا ورشه د مرغې بچی ته وګوره یو پټي دونه غونډه کې دا او بچی ته روزه پجاله کې پروتي او هغه مور له الله پلکه دا چوره چې بچی له شابه خوراک راوړه او له خوراک راوړي په خپل کې ورتا چې او دا بچی چنګ کوي او خپل والدہ نور پیدا کړي نمرود د خر بچو شتا او مرغې پیدا کیږي ساروی پیدا کیږي انسانان پیدا کیږي او د نمرود نمخ یې پلار چا پیدا کړ د نیکه چا پیدا کړ دا به وقوف ته قمقل خو چې سوی خو په تویل نشي کنه ټول خلق ته لاندې دي سو ویل نه چې بابا دا دروغ وي خو بل زور قندار ته رسي په غساته به قمقل د هندو او د مشرک نه قمقل بل نشتا دا الله دا دومره کائنات او قدرتونه چې موږ ځان ته مخ یو په خدای کده الله د یو ګل پر پانه په شان پانم سو جوړي پلاستیکی د دنیا ګلان خلق جوړ کړ نره نره پانه جوړ کې او په د ګل په پانه کې چې کوم لطافت نرمواله او کوم خوشبوئی د دې پکې پیدا کړي ډیزاین او نقشې بر دنیا جوړ کې د دنیا نقشې به جوړ کې او چې الله کوم شی جوړ کړی په خدای چې هغه کې کوم خوند او لذت ته ځکه نه دنیا امونه خلق جوړ کړ او سیوان جوړ کړی دینونه خلق په دې المارو کې چولې هغه خوند پکې پیدا کا او په پکې پیدا کا په یو مالټه کې چې الله کوم په پیدا کړی او کم خوان پکې الله پیدا کړی په ام کې چې الله څه پیدا کړی دي په کجوره کې چې الله کم خوان پیدا کړی دي په ګنی په بن کې چې الله کم یو پیدا کړی دي خوږي په خدای د خدای کائنات مخلوق د خدای سره شریک دی او ابراهيم عليه السلام سره نور خبره نه کړې ورته خدای یو کار دی لما رب چې دی د انور د مشرق نه روباسي او مغرب ته روان کړی دی ځکه تاکي زور وي د مغرب نه روان پس کو د مشرق ته روان فبهت الذي كفر والله لا يهدي الله کافر ته هدایت نه کوي ظالم ته خدای نه کوي بدقل ته کې غچب شو دغه دعوت د ابراهيم عليه السلام ما شوم دې نمرود دې بوته نمرود ابراهيم عليه السلام ته وي تاسو دې بوز عمر لاره کوټه دې کوسه وجنم خلک وي ماشوم یې ملک غري بټک شي پخپل پکلارو کې یو ځل لار یو بوت جوړو او هغه خمره دار خپل بوت جوړ کړي
او دا هغه زمانه یا مالوچیا ټوکړه دی وته لګولو د عزت لپاره او خو قیمتي جوړ کړو چې دا په ډېر لوی قیمت ز خرڅوم ډېر زیاته خواري وسره کړې و چې پلار یې بار وته ابراهیم علیه السلام راغی بوت یې پکې پړې واچ او په وګ باندې پړیونی وو او بار یې راخکه په لارو کوڅو کې چغې والے وی هغه شی خرڅوم چې فایده نه رسي او تاوان رسي چې خلکو رحمان راځي وای دا خو زمون خدای ځان پسې راکایږي ای خدای مو به خدای له پکې پړو چولې زر خلکو روچت پلار راغی ابراهیم دا سکه نو ایمان دې ځان خلاص کی کړ څومره مې ذلیل کړي په خاورو کې مې راخته دا تاسو خدای او چې لا ماشوم دی ماشوم بعض روایتو کې راځي بعضو کې چې ماشوم دی او دې لارې لګیا دی هغه سره لکه لکه اوس دا خلک یې مونږ ته سټک او سولې وایي لګیا دی هغه سټک سولې وسره دی او دا هغه بوت هغه پوز او هغه جوړي هغه ډیزاین جوړي په دې بس چلو کو د سوق ورک یسو به ورک غټه دله به جدا شو ابراهیم غرق دې کړو ما سونه خواري وسره وکړه ابو پوز خو دی والو زول دغه خدای قرآن شریف کې الله فرمای وی هغه بوت کې دا ځان نه ماشي او مچ نشي شړلې تعالی به خیر دري بهر کې خپل خواري وکړه حضرت ابراهیم علیه السلام او په عراق بابل ښار کې پیدا شوی او دغه د نمرود دارالخلافه هم اخره کې نمرود وی چې دې سمېږي نه دغه صرف غټه غټه خبرې کوم اجل کې درته بیانوم چې د ابراهیم علیه السلام هغه لوړ شان تاسو ته معلوم شي بس هغه نور پوره قصه واقع ما مخکې وروسته ویلې بس هغه حکم وکړه چې بې د دې نه بل کار نه کېږي چې دله موږ سزا ورکړو زه دې خوښ یم د دې به اختر میله یې ده او چې کوم لوی مندر به هغه مندر کې یو غټ بوت به پروت و لوی مندر کې غټ بوت او گیر چاپیره به واړه خدایانو دا ردی مرکزی مندرو لوی مندر اپا زمونږ چې غټ جومات یو غټ بیت الله ته سړي دقس یو مندر دوی چې به کله میلې له تلل بار به وتل درې څلور ورځې به یې شوې شرط شرابونه وڅښل بدعملۍ به یې وکړې بیا بنادل نو دوی به دا میوې راواغېستې او دا به یې په لوښو کې واغېستې او د هغه بوتانو مخې ته به یې کېښود چې موږ راشو دا به برکتي شوي زمونږ د دې خدایانو نظر به پرې لګېدلي نو چې راشو بیا به یې خورو هغه ارس سامان د بوتانو مخې ته کېښودل او دوی میلې له لاړل ابراهیم علیه السلام ته ویل راځه کنه مونږ سره میلې له لاړ شه دی هم بلد او چې مونږ سره بلد شو هغه ته اني سقیم زه جوړ نه یم زه بیمار یم او واقعي د ذهني ټینشن نه غټه بیماري بله نشته او چې قوم ته ګوري چې دا په زرګونو لکونو خلک د خدای دشمني کوي او دا به ټول دوزخ ته ځي نو د پیغمبر ډېر لوی ټینشن یقین په خدای کې مونږ هم چې داسې ګورو بعضې خلکو ته او دا بعضې خلک د دین نه بېزارې اصم په خدای خفه کېږي مونږ یې ګوره مستی په مخ اخیستی دی ظالم مستی په مخ اخیستی اور ته روان دی اور ته یا د خدای نه یک وخته توبه وباسه الله مه خفه کوه نو پیغمبر به څونه خفه کېږي نو دا ذهني ټینشن و اني سقیم ما طبیعت برابر نه دوی لاړل خو چې دوی څنګه میلې له لاړل نو ابراهیم علیه السلام تبرګي له ورغی تبرګي را په اوږه او په مندر باندې ورغی او چې مندر له ورغی قرآن شریف کې الله وایي زمن غلط خبره نه ده نو مخې ته د دنیا خوراکونه د بوتانو پراته دي نو لاول خو یې آواز ورکړو ما لکم لا تأکلون بلاګانو دا ولې نه خورئ سامان درته مخکې پروت دی او نه خورئ ما لکم لا تنطقون دا خبرې ولې نه کوئ جواب راکړئ کنه ولې نه خورئ مطلب دا دی چې خبرې خو نه شئ کولی خوراک په مخکې پروت دی هغه نه شئ خوړلی او خلکو له به رزق ورکوئ خلکو له به ډوډۍ ورکوئ خلکو له بچي ورکوئ بس شروع یې وکړه په هغه بوتانو باندې او داسې ټکو سترې کړل که نه مړه تبرګې وله روبرو او څوک خوشته نه ښه وسې پې وکړه ټول بوتان یې په هغه تبرګي ټوکړې کړل او بیا تبرګې راواغېسته هوښیار خو الله قرآن شریف کې په خپله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین مونږ ته دا وجود معلومه مخکې نه مولا هدایت په لکې اچول هغه تبرګې راواغېسته او دا غټ بوت په اوږه کې یې ویزان غټ بوت دی کې مې یو چلو اوس چې هغوی څنګه د میلې نه فارغ شو او وزګار شو او رالل او نیغ دره د بادشاه او د وزیرانو په مندر باندې ورغلل چې ګوري مندر کې په خوراکونو کې ټولې د بوتانو ټوکړې پرتې دي
ټول بوتان ټکو سترې پراته دي د چا په سیوانو کې پوزې پرتې دي او د چا په هغې کې غوږونو لاسونه پراته دي ګډوډ او غټ بوت بابا نه ولاړ دی او د هغه اوږې ته دا غاړه هم کړی دی څه ورته وایي ته ورږې ویې کتل هلکه من فعل هذا بآلهتنا څونه قمقل دي دا زمونږ خدایان چا ویلي دي آلهتنا زمونږ دا خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده دا پوزې ته چا ماتې کړي غوږونه ته چا مات کړي دي دا سرونه ته چا مات کړي دي دومره قمقل بې وقوفه چې ستا خدای د ځان د چا نه نشي بچ کولی تا له به څه خیر درکړي وی لکه سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم یو لک دی چې زمونږ دا بوتان په بدو یادوي د دې بوتانو سره دشمني ده او ابراهیم یې نوم دی دا همغه کړي دي نومره دی راوایي چې څنګه یې راوستو انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم ابراهیم تا دا کار کړی زمونږ د خدایانو سره ځکه د بل چا خو دې سره دشمني نشته ستا سره دشمني ده ابراهیم علیه السلام ته وویل وی ګوره ټوپک چې چا سره ډوغه کوي لور چې چا سره څوک دې ومنتل چې هلکه دا ګیا زما چا پرې کړې ده وګوره چې چا سره لوري ګیا به غریب بلې وی چې تبرګې دغه مشر بابا په اوږه کې پروت دی بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون دغه مشر بابا چې دی باباجي دا غټ باباجي دا لوبه کړې ده لکه شیخ سره تبرګې دغه په اوږه کې دی او د دې نه تپوس وکړئ چې په خپله به راته وایي دا خو خدایان دي ستاسو خبرې خو کولی چې خیر درکوي نو دا په خپل به راته وایي چې موږ چا وژلی تقلیم بې خو بازه پټ پر ښکاره خو غږ نشي کولی نمرود نه یارېږي یاره موږ ډېر قمقل یو ډېر بې وقوفان ابراهیم علیه السلام د دې دا مطلب نه دی چې د مشر وجل کړي مجل دا څه دی هغه شکل داسې دی چې سړی وایي چې لکه دا خو د عیاذا بالله دروغ دا خو هغه وجل نه دی کړی شکل یې داسې د خبرې نور دی پاغي الزام راوسته پاغوی الزام هغې ملامت کول چې هغې به پخپله ووایي چې مشر غزار کولی شي نو بس ابراهیم علیه السلام خوله جوړه شوه که نه چې غزار نشي کولی د خپل بچي نشي بچ کولی خبرې نشي کولی تاسو له به خیر د کم ځای نه درکړي زمارونو فیصله نمرود په دې وکړه چې د سره بل څه نه کوو داسې نه وجنم داسې که مې مړ کارو څه پته یې ونه لګېږي داسې وجنم چې سبب بل څوک زما د خدای نه انکار ونه کړي په داسې طریقې وجنم چې سبب بل څوک زمونږ د دې دین نه بیزاره نشي وایي خشاک راوړی اور بلکې اور کې غورځوو خشاک نمرود بادشاه دې اډر وکړو یو میدان یې خوښ کړ او هغه میدان ته د دنیا خشاکونه راغله راورسېد او خلکو ته یې وی دې کې ثواب دی چې زمونږ د خدایانو سره چا دشمني کړې ده او زمونږ خدایان یې وجلې دي او دله اور بلو پکې سوځو په دې کې ډېر لوی ثواب دی زمونږ خدایان به خوشحاله شي چې زمونږ دشمن هم په اور وسوځو راوړی خشاک هر سړی به ته ګېډې د خشاک بیا راوړي بوډا به هم ته بوډی به هم تله ماشومان هم تللی دي چې د چا وس کېده که لږې کېده او که ډېرې کېده وایي موږ د خپلو خدایانو بدل د خدایانو دشمن موږ سوځو بلا خشاک یې راوړو داسې ډېري ولګېدل ډېري او اور یې ورته ورته وایي دونه تیز اور و دومره تیز او دومره غټې غرغنډې وې چې مرغۍ پې د پاسه نه شوه تېرېدی دومره تیز اور ابراهیم علیه السلام یې راوست وی دی اور کې دی غورځه اوس په سینګ به یې غورځوي به سینګ اور غورځول خو چې دی ور غورځوي خو دوه کسه به یې نیسي یا څلور کسان نو اور ته څوک نږدې شوی کم ځای دی نه یو مچوڼه منجنیق زه به ترې ټال یاد کوم یو داسې شی جوړ کړ یو ټال یا یو باڼچه غوندې یو شی چې په هغې ابراهیم علیه السلام کېنو چې دا به اوچت شي نو پړی به وشلو نو نیغ به دې دغه ته ورسېږي د اور دی منځ ته خو چې دی سینګ په ټال باندې کېنو هلته فرشتو رب العالمین ته چغې جوړې کړې فرشتو الله ته چغې جوړې کړې یا الله په ټول مخلوق کې دغه یو بنده دی بس ستا عبادت کوونکی او که دا یو بنده دی ستا عبادت کوونکی دم نن وسوځېده نو تر قیامته پورې ستا د نوم هغه شتو باړو څوک پاتې نه شي
اللہ بچے اللہ بچے اللہ فرشتوں توے وے او کو اللہ منتا حکم کے من لے اجازت رکھے نمونگے مدد کو اللہ وے زہ تاسو مدد ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلمات ہوئے اگا کلمات کم چه بیا رستو یونس علیہ السلام دا کب پا گیڑا کی ویلی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ انت خودی کی دار وستانی ٹکی ندی ویلی لا الہ الا انت سبحانک دقا ٹکی او پا زور چغوالا لا الہ الا انت چستانا بغیر بل رب نشتا اللہ نن قدیم آورتا غردی پا دغا عقیدہ میں غردی لا الہ الا انت بل خدای نشتا مگر تے سبحانکا اللہ استا کہ اس عیب نشتا دا ہر عیب نہ پاکے دا جدی سوک دوی دا خدای زوی دے و دے لور دا پا خدای کے عیبون نو بس خدای سنا استا دا پا بادشاہی استا دا نمرود بس بادشاہی لا شریک لکا خدای استا اس سوک شریک نشتا و بیا دا کلمات ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل تمہارونو دا ریر خالفال کله تکلیف در باندې راشي څوک در سره ظلم کوي څوک در سره زیاتې کوي د خدای بندگانو دا د پیغمبر الفاظ وایي چې پیغمبر مبارک فرمایي یو ځل حضور پاک فرمایل د دجال به خطرناک فتنه ډیر خلک به پکې گیر شي صحابه وی الله رسول دجال فتنه نه او پس بچ کېږي وی د حسبنا الله ونعم الوکیل دا وایي حسبنا الله الله موږ کافی دی بس دا الله مدد کافی دی چه اللہ وی دا اچھا مدد تاجت نشتا و نعم الوکیل دا ما کار سمعون کے صرف و صرف اللہ دے ما بچکون کے صرف و صرف اللہ دے حسبنا اللہ و نعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک دال دیر بہترین الفاظ وہ سردغ ویچی یونس علیہ السلام بیلیو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نوری اخولی خبر لا الہ الا انت سبحانک له الملك وله الحمد لا شريك له حسبنا الله ونعم الوكيل دا الفاظ اوه ودقه دي فرشتہ ورتراله ومو دا الله نه اجازت وغوښت الله اجازت راک زدا باران فرشته اوس بس سکندونو کې با دا سه وبرورم باران براولم چې دا اور دل په 2 سکند کې وجنم خو صرف الله راته یو شرط لګولې وکړه ابراهیم دنه مدد غواړي نو ورکی لار شلاول دا غنه تاسو کا هغه د مدد غواړي کې وسره مدد مونږ ته وای شابه چې بس وسولیا را په مخه کم او باران اورو او دا اور په 2 منټه کې مړ کم دې کې هغه هوا والا فرشتہ را لزول او طوفان والا وی ما ته حکم کې الله نه اجازت غوښته الله وی تاسو ته وکا نو زبا اوس طوفان راولم سله دا اور بو چت کم او د نمرود او د کورونو په دامنس کې راخور اوس به تتر بتر کم طوفان چې راشي بیا خور سوچتای دقه خشاک او دا اور به غون چت کم د دې کورونو کې به خور کم او دا کورونو ورته وسول حکم کوا ابراهیم علیہ السلام یو تم وی اما الیک فلا تا تزاجت نشته هغه بل تم وی اما الیک فلا تا ته سجدت نشته ربی اعلم بحالی الله زما په حال خبردار دی ما ولی الله نی ایو شاعر وی ولسان الحال افصح من لساني لسان الحال افصح من لساني والصمت عن سؤالي ترجماني بذلك الله سؤال كم زما دا حال الله تپته لكن سلا سؤال كم زما دا حالنا زما رب خبردار دي كان اذا ما كم حالت او زما دا چپوالي زما ترجماني دا اذا چپه ما نو مطلب زما دا دي چې الله زما کما جته تا معلوم بس رالل او تالیو چتاو فرشتوی نور خصونو شکری خدا یو بکو تالی کلکون یہ زور لگئی نو چتی شیطان دے انسان پا شکل لاری اگر و تویدہ سکارو کے ضرط یو چلخے ورشے جنکی راولے پیغلے چه غیدل تسرون سرطور کی لکچور لکون مر لکون اوی تاسو گورے چٹالو چتی کی کنو چتی جنکی راولے سرون سرطور بس فرشتی لالے کا فرشتے کم دے بھی ساری گی رسول اللہ مبارک فرمائے کہ دا کم زے کہ جنہیں سرطور سروی التدرحم فرشتی نہیں او بیا چلا گڑا کے نن سبا زمونگا جنہ کے فکورنو کے دن سرطور سر گر دی
نن سبا زموږ لونه خویندې په کور کې دننه نه په بازارونو کې په مارکیټونو کې او په دفترونو کې کولو سر ناستې نو د خدای رحم د کوم دی نه راغلی سټې ښکاري مری ښکاري لیچې ښکاري خپې ښکاري د ښځې وجود خو یو ځل یو ښځې سوال وکړو وی دا پرده چې خدای پاک مونږ باندې لازم کړې ده نو سړی ولې پرده نه کوي چې بنګ یې کوو ما وی ګوره اوسپنه په دې میدان پرتی بادم وی بارانم زلو طوفانم وی څوک یې پټوي نه باران خخته په دې باران پرتی بارانونه هم پکېږي نورې هم وی څوک یې نه پټوي د باران نه کاڼې په دې میدان پروت دی بارانونه هم پکېږي لرګي په دې میدان پروت دی باران او زلو طوفان هم کېږي لیکن هیرا سره زر اسو په میدان نه پرېږدي شل کسې تختی او هیره چې څونه قیمتي ده نو په مالوچو کې پټی هغه مالوچ بیا په ډبي کې بند کړي ډبې بیا په ګوتې کې بسخکې کې بند کړي او بیا هغه بسخکې په بکس کې په بکسونو کې دننه چې څونه قیمتي شي وي هغه برې په پردو په غلافونو کې دننه خلک بندوي نو ما وی دا ښځه قیمتي شی دی دا هیره ده دا سره زر دی دا کده بار روستا د دې داسې مثال دی لکه کیله چې په پوستکي کې محفوظه ده او چې د کیلې نه پوستکي لرې کړه نو څښابی مالټه د څونه قیمتي شی دی او چې په پوستکي کې بنده ده نو محفوظه ده او چې پوستکي ته لرې کړه نو په هغه سات څښای شي هندوانه ده که نه ده وګوره په پوستکي کې بنده ده په ډیران پرته ده په پټي کې پرته ده او محفوظ ده او پوستکي ته لرې کړه د هندوانې نه او اوبه ته وباسه جوس ته وباسه او په ګیلاس کې کېږده 10 منټه پس ورځه څښه پی د غوا په غولانس کې پراته دي موتیا دي او سوټې ورسره دننه پرتې دي او محفوظ دي خو چې د غوا د غولان نه دې بار راویستل او په میدان کې کېښودل لږ ساعت پس څښئ هر قیمتي شی به محفوظ ساتي هر قیمتي شی په پرده کې ساتي پرده کله خراب وي ختم وي هیره دا پردې نه راو بس دلته کېده اوس به دې څوک په مخه کې به تختی سره در څوک نه نو مې سړو مثال د اوسپنې او د کاڼي او د لرګو دی او ستاسو مثال د سرو زرو او د هیرې او د لالونو دی ښځه قیمتي شی د عزت شی د قدر شی دی ښځه زنانه په خدای د دې طالبان ته دې کله ما پرو خاندي وایم والله که د ښځو نه بغیر یې شل کې ځکه نه یو سړی دی راشي یو من غنم خو دې په چک پاک کړي او لاسونه خوږ شو لاسونه ستړي شو ځکه که راشه ډوډۍ پخوي که په تنور باندې یو څه ښځه ټوله ورځ دګۍ سار هم درله ډوډۍ پخوي مازدیګر هم پخوي او نانبۍ چې پخوي نو کبیس خو یې وتیستي خو له اوس ورته بنې نه مباسي او اوف اوف کوي او ځان ته پکې بیل لګولي ښځې ته غریبې ته نه پکې شته او نه بل څه شته ورونه درته بلئ ټماټر ټیپر دله پرې کوي څه خدمت نه لري چې ښځه دله کوي په کور کې دننه نو طالبان ته هم بغیر د ښځې نه ګورې نه شی شل کولی بعضې پکې داسې قمقلې غوندې هم شته بعضې پکې قمقلې غوندې کله ورسره خاندمه وایم بعضې پکې ګورې قمقلې هم شته هلته ماشوم دی او چې غولو کې پیمپر ته لر کي نو هغه بوجې ته ونیسي ویې وینځي او د لاسو نه هغه ویټامن سي ساسي او دلته دله وړه غږي بعضې پکې قمقلې هم شته نو صفایي سنت ته لاس په وینځي ښه مکمل په صابون او صفایي به کوي بهر کې زنانه زمونږ خویندې زمونږ لوڼه دي هغوی ته دا درخواست چې مهرباني وکړي په کور کې دننه یو کبان نو اندامونه مه ښکاره کوئ د رحم فرشتې د ځان نه مه شړئ د غضب فرشتې به راشي شیطان به راشي بیماري به درکې پیدا کړي او غلط اثر به درکې پیدا کړي بیا به خدای ته چغې او جاړې و چې فرشتې راغلې ټال اوچت شو دغه د جینکې فرشتې لاړې ټال اوچت شو او ټال له دیکه ورکړه او ابراهیم علیه السلام یې د اور میانځ ته ورغورځاوه خطرناک اور چې څنګه اور منځ ته ابراهیم علیه السلام ورلړه شو هلته فرشتې ولاړې دي جبریل علیه السلام ولا الله قادر دی د مارونو الله په هغه اور کې دننه ورته خدای یو باغچه جوړه کړه اور کې دننه زقوم یو بوټی دی په جهنم اور کې به کېږي او خلک به یې خوري د دوزخ په اور کې به مسلمانان ګرځي او حافظان به ګرځي عالمان او شهیدان به ګرځي اور کې دننه هغوی به نه سوځېږي او د خپل خپلوان به وباسي جنت ته به یې بوځي
فرشتے به پکې ګرځي اور په میانس کې وته الله باغچه جوړ اور په میانس کې وته الله انار زرغون کو او دا اور په میانس کې وته خدای چینه پیدا کړه او الله اور ته حکم وکړ اور ته قران وی یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم یخش خو سلاما معتدل یخ معتدل ډیر یخمنا چې یخنه ولا تکلیف ورکې معتدل یخ په ابراهیم باندې دا اور ګرموالی چا پیدا کړی دی الله چې الله ته مسوده غو دې سوده ده چې چلے تا الله وی اسماعیل با نپرے کې د پری دي چې الله اړو کې باران ته غلې ورانو غلې برازي او چې ما وروانو نه وره ارسه خدای الله په اختیار کې بهر کې به اختلاف پکشتا او تقریبا سو یوم یا شیادای او سو سلويخ ورنه یادای چې په دې اور کې وو ورته مړ شو او ابراهیم علیه السلام صفا راو او چې غردوی بربند غردولو بربند حضرت جبريل علیہ السلام ورته د جنت نه درې خم یو کمیس راوړو هغه ولا ورکه هغه ورته واچ الله بچ الله مدد وکړه الله مدد کوي مقابله د قوم وکړه د مولدار وکړه د بادشاہ وکړه اور ته پریوته خطرناک اور الله په اور ګوله گلزار کا قران وای نمرود پیش چې سر بل سره شم کوله وی بس مهرباني وکړه مستعار جدای وطن نوزا نو د عراق نه بار وست لا شام طرف روان شو بیت المقدس تا نو باقی کی سو خبر تری دی اب پکې ان شاء الله العزیز آئنده جمعه کې وي دومره به ذهن کې واچو که خیر چې موږ د شرک نه ځان ساتو عملی شرک هغه نه دی الله وساتي او دا به ایمانی چې زموږ خالق زموږ مالک زموږ جوړون کې موږ له بچی را کون کې بچی غشتون کې دا صرف او صرف د الله په لاس کې اسباب به موږ استعمالو